والله لازم که دغه دنیا د پاتې کېدو ځای دی ګوره ښه یو نه یو ورځ به دې خامخا د مرګ دغه درنه څپېړه وي دا د غم نه ډکه څپېړه او مرګې ګوره دا لحاظ دې بیا نه کوي چې یاره په دې انسان به خونه ورانېږي یا یې پوره کلی ورانېږي یا یې پوره ملک ورانېږي یا یې بچي یتیمانان کېږي یا د مور و پلار ژته یې پې درد رسېږي دغه لحاظ دې ګوره مرګې نه کوي نو الله رب العالمین د دنیا مثال ذکر کوي فرمایي واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء الله رب العالمین د دنیا مثال د باران د اوبو سره ورکه وجه هغه ده چې د باران اوبه ډېرې پاتې کېږي نه زر ختمیږي تاسو به کتلي دی د تجربې خبره تاسو هم تجربه وکئ چې کله په یو علاقه کې باران وشي ډېر وخته باران وشي خو که چېرته لږ ساعت دپاره په دغه علاقه باندې نور راوخیږي نو دغه اوبه ختموي دغه اوبه سم دواره ختمې کړي سم دواره سړی به دا سوچ کوي چې بیخي دلته خو باران ګی نه شوی نو الله رب العالمین چې د باران د اوبو سره دنیا مثال ورکوي نو وجه هغه دا ده چې د باران اوبه ډېرې زر ختمېدونکي اوبه دي نو دغه رقم دغه دنیا هم د پاتې کېدو ځای نه ډېره زر به ختمېږي ډېره زر بله وجه هغه ده چې الله رب العالمین د دنیا مثال د اوبو سره ورکوي هغه دا چې کله یو انسان اوبو ته کوزېږي اوبو ته ننوځي نو هیڅ یو انسان په دې باندې قادر داسې نه چې هغه اوبو ته کوشي او بیا وشتې راوخېږي نه خامخا دغه به ننوځېږي نو چې کله ته الله رب العالمین دنیا ته راولېږلې نو خامخا د دنیا فتونه د دنیا مشکلات مصیبتونه تکلیفونه امتحانات دا به در باندې راځي دغه وجه نه الله مثال ذکر کوي بله وجه هغه دا ده چې کله الله دغه اوبه خلق په اندازه باندې هغه استعمالوي لکه مثال یو انسان ترکاري پخوي نو که چېرته په دغه ترکارۍ کې ته په اندازه باندې اوبه ور واچې نو دغه ترکاري به ښایسته راشي خو که چېرته دغه ترکارۍ کې اوبه ور زیاتې کړې نو دغه ترکاري بې خونده کېږي بې څوکړي نه نو دغه رقم دنیا مثال هم دی چې که چېرته دغه دنیا یې په اندازه باندې استعمالوله نو بیا به ډېره فایدهناکه وي او که نه په ځان باندې را زیاته کړه نو بیا یې ګوره پرېږدي نه بیا یې ځان باندې خرابه کړله دغه شان دا خبره ذهن کې کېنوه چې کله یو انسان بلډینګ جوړوي یوه آبادي جوړوي نو په سیمټو کې په اندازه باندې اوبه اچوي نو چې کله دغه انسان په سیمټو کې په اندازه اوبه واچوي نو ښایسته بلډینګ تیار کړي غټ غټ بلډینګونه تیار شول خو چې بیا دغه اوبه په دغه بلډینګ باندې راتیزې شي تاسو به کراچۍ نورو علاقو کې لیدلي چې دغه اوبه کله را زیاتې شي په دې بلډینګ باندې نو غټ غټ بلډینګونه هغه بیا ماتوي دغه دنیا مثال دی چې که چېرته لږ یې استعمالولې لږ استعمال دې کوو نو دا به ښه په ترتیب باندې هر څه برابر وي که نه زیات دې که نو بیا لکه څنګه دغه بلډینګونه اوبه ماتوي نو دغه رقم د دنیا به تا ماتوي ګوره بله وجه هغه دا ده چې کله په یو ځای کې اوبه نو خلک دوه قسمه شي ورته چا له خو لامبو یادوي هغه ور ودانګي او اخوا تېوځي په لامبو باندې چا سره کشتۍ خو ځان ته وباسي او دویم داسې خلک چې کله دغه اوبو ته ور ودانګي څه لامبو نه ورځي بله طریقه ورسره نشته په دې اوبو کې غرق و تباه شي نو دغه دنیا مثال هم دی
چې دنیا کې خلق دوه قسمه یو داسې خلق چې الله رب العالمین دنیا ورکړې ده پیسې مال دولت ورسره دی خو د لګولو په چلې پوهېږي هغه داسې ولګوي چې الله رب العالمین د ځان نه راضي کړي لکه عثمان غني صاحب رضی الله عنه د هغه تاریخ تاسو نه پټ نه دی الله څومره دنیا ورکړې وه خو هغه په استعمال یې پوهېدو الله یې ځان نه خوشحاله کړ او دویم قسم داسې خلک دي چې هغو له د لامبو چل نه وځي ایسته به یې اوبو کې غرق و تباه شي نو الله رب العالمین خو په دنیا کې پیسې مال دولت ورکړي خو د لګېدو په چلې نه پوهېږي ایسته الله رب العالمین په دغه دنیا کې یې راګیر کړي او الله رب العالمین د ځان نه راضي نه کړي